هندي رسنۍ وايي هند د چابهار بندر په پراختیا ټینګار کړی. د هندي رسنۍ ټایمز اف انډیا د راپور له مخې د هند حکومت د دوشنبې په ورځ ویلي چې له منځنۍ اسیا سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول او افغانستان ته د بیارغونې او اقتصادي پراختیا په برخه کې د چابهار بندر یوه مهمه لاره ده. د ټرمپ ادارې ویلي چې د بندیزونو هغه معافیت به بیرته واخلي کوم چې هند ته پکې اجازه ورکړل شوې وه چې په ایران کې د چابهار ستراتیژیک بندر ته پراختیا ورکړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر څخه غوښتي وو چې د بندیزونو معافیت تعدیل او یا هم لغوه کړي چې په هغه کې د چابهار بندر هم شامل دی. د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي جیدیپ ویلي چې د چابهار بندر پراختیا د ایران او هند ګډې ګټې منعکسوي. دغه چارواکي زیاته کړې چې دغه بندر د بشري مرستو په رسولو کې د سیمې لپاره مهم ثبات شوی. دغه په وینا د کورونا وبا پر مهال دغه بندر له لارې افغانستان ته ګڼ مرسته شوي توکي لیږدول شوي وو. لا بل پلوه د ټرمپ پخوانۍ ادارې په 2013 کال کې چابهار د امریکا له بندیزونو معاف کړی وو او په افغانستان کې د دغه بندیز رول مهم یاد کړی وو.